تیر شوی آیات کی اللہ تبارک و تعالی د قیامت د ورځې بیان کو دیو فرمایل چې د قیامت د ورځې مالک او بادشاہ دا زیما بیا ورپسې مونږ ته طریقه خی چې بیا به داسې وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی خاص مونږ امستا عبادت کو یعنی د بل چا نه کو او ایاک نستعین امستانه مدد غواړو نو یو خبره دا ده چې د عبادت لایق صرف الله تعالی دی او بل خبره پکې دا ده چې حقیقی امداد ذاتی طور امداد دا صرف الله تعالی کولی شي نو به خبره چې موږ وایو ایاک نعبد دلته اوس دوه خبرې دي یو دا ده چې ایاک مخکې کو نعبد پسې کو داسې یو نه وي چې نعبد کا موږ ستا عبادت کوو نه ایاک نعبد ستا عبادت کوو یعنی د بل چا نه کوو ځکه که داسې ویلي وي چې نعبد کا موږ ستا عبادت کوو نو دا وهم به راته چې ستا هم کوو دا خبره پکې نه ثابتېدله او نه واضحه کېدله چې د بل چا کوو که نه کوو دا پکې نه واضحه کېدله خو چې کله دا ایاک مخکې که نو په دې عربی ګریمرو کې دا ضمیر منفصل مخکې دی نو د تخصیص د خاصوالي پیدا پکې کاره شوه ایاک نعبدو امستا عبادت کو یا خاص تا لره عبادت کو یعنی د بل چا نه کو ګوره چې دا ایاک مخکې که دا خبره پکې واضحه شوه چې ستا خو عبادت کو خو د بل چا ګورې نه کوو دا کار کمو که دی ایاک ټکي وکړو چې مخکې کوو بل داسې نعبدو که دا د جمع صیغه ده لکه زه عبادت کوم او مونږ عبادت کوو فرق شته که نه زه عبادت کوم چې یو کس یم زه یم زه کوم او چې مونږ ټول یادو نو مونږ کوو نو داسې یو نه وي چې ایاک اعبدو حالانکې مونږ چې دا مونځ کې دا وایو خو هر کس ځان له ځان نه وایي نو که داسې ویلی شوی چې ایاک اعبدو زه ستا عبادت کوم نو دې کې هسې لږ داسې کبر شان راته چې زه دې عبادت کوم نو د دې په ځای د جمع صیغه راوړه چې ایاک نعبدو مونږ ستا عبادت کوو ستا عبادت مونږ کوو یعنی مطلب دی کې عاجزي ده چې زه خو دومره د کار نه یم چې ستا حق عبادت وکړم خو زه ستا عبادت ګزارو کې شامل یم دې کې عاجزي راغله څه پکې راغله او الله ته عاجزي ډېره خوښه ده ایاک نعبدو ستا عبادت کو یا خاص ستا عبادت کو مونږه د عبادت لایق صرف الله تعالی دی د عبادت عقیده چې د الله نه ما سوا د چاته هم ولرله نو سړی په دې مشرک او کافر ګرځي دغه رنګې د عبادت سجده دا صرف او صرف الله ته کولی شي بل چا د پاره چې د عبادت سجده وکړه سړی په کافر او مشرک ګرځېږي دغه شان د تعظیم سجده د ادب سجده دا مخکینی دینونو کې یعنی د یعقوب علیه السلام دین کې یوسف علیه السلام دین کې ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام دې دینونو کې د ادب سجده جایز وه لکه قرآن کې به تاسو ته راشي چې د فرشتو ته الله حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي دا د ادب سجده وه نو مخکینی دینونو کې به د چا ډېر ادب کو نو سجده به دې ورته کوله لکه یعقوب علیه السلام او د هغه ورونو یوسف علیه السلام ته سجده کړې وه قرآن کې الله ذکر کړي دي دا د عبادت سجده نه وه دا د ادب سجده و تعظیم او ادب چې ورته وایي زمونږ په دین اسلام کې چاته د ادب سجده هم نشي کولی د ادب سجده زمونږ په دین اسلام کې حرامه ده چاته د الله نه ما سوا بل چاته څه ده حرام ده یعنی کفر نه دی او د عبادت سجده کفر دی د الله نه ما سوا بل چاته یعنی که د الله نه ما سوا د بل چاته د عبادت سجده وکړه نو کافر کېږي مشرک کېږي او که د الله نه ما سوا د بل چاته د ادب سجده وکړه او هغه خدای شریک نه ګڼي نو کار خو د ناروا او حرام وکړو او کافر کېږي نه
ځکه چې یو موقع باندې صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وی چې موږ ته سجده نه کوو ځکه د فارسیانو بعضې خلک به بادشاهانو ته سجدې کولې. نبی علیه السلام ورته نه که چا دپاره بنده دپاره بنده ته سجده جایز و ما به حکم کړی و ښځو ته چې خپلو خاوندانو ته سجده کوئ، خو دا جایز نه دي. نو دغه جایز نه دي. اوس د هغې په ځای زموږ په دین کې څه دي؟ پخوا مخکیني دینونو کې چې به د چا ډېر ادب کو نو سجده به دې ورته کوله. د هغې په ځای زموږ دین اسلام کې لاسونه خپې ښکلول دي، لکه چې د چا ادب کې لاس یې ښکل کړي، د پلار، د مور، د استاذ، د پیر، د عالم، د بزرګ، نور د سیخو خلکو لاس یې ښکل کړي، او چې بیا ډېر زیات ادب کې نو خپې یې ښکل کړي. نو د دین اخوا بیا زیات ادب نشته، لکه خپې ښکلول پکې دي، دا د سجدې په ځای دی. زموږ په دین اسلام کې خپې ښکلول په ځای ده سجدې دي. نو دلته خپې ښکلول زموږ دین اسلام کې راغلي دي، او مخکیني دینونو کې د دې په ځای سجده کول. نو په دې باندې پوه شو چې د عبادت سجده بل چاته کوله جایز نه دي، او که چا وکړه نو په دې سړی کافر ګرځېږي. نو ځکه دلته وایي چې ایاک نعبدو، خاص ستا عبادت کو یا هم ستا عبادت کو. مونځ نه پس چې بعضې خلک سجده کوي، همداسې سجده دې ته سجده د شکر وایي یا سجده د توبې وایي. مونځ پسې جوخته نه ده پکار، همداسې خیر دی بل ټیم کې. مونځ پسې به جوخته د ځان له سجده کول دا مکروه دي. وجه دا ده چې دا د خلکو دا خیال راځي چې دا د مونځ حصه ده، حالانکې دا د مونځ حصه نه ده، دا یو ځان له څیز دی. نو سجده د شکر یا د توبې سجده چې خلک توبه وباسي بل ټیم کې کولی شي، خو مونځ پسې جوخته نه ده پکار. دغسې کتابونو ذکر کړي. بیا وایي ایاک نستعین، او هم ستا نه مونږ امداد غواړو، هم ستا نه مونږ امداد غواړو. نو دا عقیده زده که چې حقیقي امداد او ذاتي امداد د الله نه ما سوا بل څوک نشي کولی. اوس دلته یو خبره ده، هغه دا ده چې بعضې خلک د اولیاو نه امداد غواړي، د نبي علیه السلام نه هم غواړي. د هغې څه حیثیت دی؟ په دې ځان پوه کړه چې خاص امداد کوونکی الله تعالی دی. انبیاء او اولیاء له الله قوت ورکړي، د الله په ورکړه باندې هغې امداد کولی شي، د الله په ورکړی شوي قوت باندې امداد کولی شي. زما دې خبرې ته به ښه فکر کوئ، دا هم ضروري خبره ده. حقیقي امداد او ذاتی امداد دا صرف الله کوي. که الله چاله قوت د امداد ورنکه مخلوق کې څوک هم امداد نشي کولی، خو که الله چاله قوت ورکه نو هغه بیا کولی شي. اوس د دې دلیل څه دی؟ د دې دلیل په قرآن کې ذکر، څو ځایه ذکر. د سلیمان علیه السلام قصه تاسو اورېدلې ده چې بلقیس نوم یو ښځه وه، یو ملک کې باچا وه، او اول هغه ملا چرګک ورغلی و، خط یې ولاړی و. پوره قصه د خپل ځای کې دلته قرآن مجید کې را روانه ده. نو چې کله دا بلقیس دا بادشاه چې کوم وه، دا ښځه بادشاه وه، دا د سلیمان علیه السلام نه راتله. سلیمان علیه السلام د خپلو خلکو ته ووایي چې ایکم یأتینی بعرشها، د دې خط به ما، د دې تخت به ماله څوک راوړي. د دې تخت، د دې ډېر عظیم الشان تخت و، کمرو کې بند و، ډېر ناشنا طریقې سره غټ تخت یې جوړ کړی و ځان. نو سلیمان علیه السلام خلکو ته ووایي چې دا به ماله څوک راوړي. دا قصه په قرآن عظیم کې ذکر ده، دا کومه چې زه کوم او دلیل دې دي سمه. نو یو دیو ناستو دیو، سلیمان علیه السلام خو دا دیوان هم تابع پیریان، او زه به یې دله راوړم. وی څومره ټیم کې به یې راوړي؟ وی ته چې دلته کینی راشي کینی او بیا پاسې دومره ټیم کې به یې راوړم. حالانکې هغه د 3 میاشتو یا د 4 میاشتو په مزل باندې دومره لرې علاقه کې، او وی زه به یې په آرام راوړم او نقصان به م ورته نه رسوم. هغه وی نه، د دې نه مې زر پکار. اوس هغه ته دا پته وه چې زما په دې خلکو کې داسې خلک شته چې دا زر راوړی شي. نو د ده یو وزیر و آصف بن بلخیان و، او وی زه به یې دله راوړم. وی څومره ټیم کې؟ وی ته چې داسې یا خوا ګورې او بیا دې خوا ګورې، دله به یې راوړم. یا خوا ګورې او بیا دې خوا ګورې نو دله به یې راوړم. د سترګو په رپ کې به یې دله راوړم. حالانکې ما تاسو ته ویلي څومره لرې و.
بس هغه وی صحیح ده. بچ سلیمان علیه السلام داسې وکتل او بیا دې خو کتل نو تخ پروت و. اوس سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر دا د په عوام راوړی شو، د سره ډېر وسایل خپله الله دله قوت ورکړی. دا د دې دا کم کس چې د وزیرو دا خو د صحابي و که نه، د صحابي قوت ډېري که د پیغمبر قوت ډېري؟ جواب راکړي. د پیغمبر دا د خپله نه شو راوړی. نو دی ولې وي دی صرف خلکو ته ښکول چې زما په وزیرانو کې زما خادمانو کې داسې خلک شته چې د سترګو په رپ کې راوړي. دی صرف دا خو او الله قرآن کې دا واقعه چې موږ ته ذکر کړل نو دا موږ ته ښیي چې د پیغمبرانو نه علاوه داسې خلک موجود دي چې هغوی له الله دا قوت ورکړی دی. نو سلیمان علیه السلام باندې به څوک څه پته ولګوي چې دا الله ته ولې نه وي چې خدای دا تخ رانه دلته راوړي، الله ته یې ولې سوال ونه د بنده نه امداد وغوښتو. حالانکې د داسې بنده نه چې هغه د ده نه کمزورې، چې هغه بنده د ده نه څه دي او دې ته قوي دي. دا صرف د دې عقیدې ښکاره کولو دپاره چې د الله داسې بندګان شته چې هغوی له الله دا قوت ورکړي، نو د هغوی نه بیا امداد غوښتی هم شي او هغوی د سره کولی هم شي، خو عقیده به دا لري چې دله دا قوت الله ورکړی او اصل کې د ده د امداد د الله امداد دی، صرف هغه وسیله شي، دی څه شي وسیله شي. اوس ځان پوه کړي. نبی علیه السلام فرمایي مصنف ابن ابي شیبه د حدیثو کتاب هغه کې دا حدیث موجود دي، نور هم ډېر محدثینو ذکر کړی دي چې کله یو سړی په صحرا کې رواني او د ده نه سورلی ورکه شوه او یا د ده نه لاره ورکه شوه یا دته یو بل مصیبت پیښ شو، نو دی به یو اواز به څنګه وکړي یا عباد الله اعینوني. چې کله دته مصیبت پیښ شي نو داسې اواز به وکړي چې ای د الله بندګانو زما امداد وکړي. او که سورلی دې وتښتېدله نو دی به اواز وکړي یا عباد الله احبسوني، ای د الله بندګانو دا ما ته رایساره کړي دا سورلی. نبی علیه السلام فرمایي د الله داسې بندګان شته چې سترګو نه پټ دي، دا مشکل به د ده حل شي، دا به حل شي او یا به هغه سورلی را واپس کړي. بیا دلته محدثینو ویلي چې دا څوک دي دا خلک؟ نو بعضو محدثین وایي چې دا فرشتي دي او بعضې وایي چې دا پیریان دي، نیکان پیریان، او بعضې وایي چې نه دا اولیا دي چې ابدال ورته وایي. خو به هر حال تا نه زه تپوس کوم که اولیا وي که فرشتي وي که پیریان وي، الله خو نه دی که نه، د الله بندګان دي که نه، یعنې د الله مخلوق دی او تا د الله مخلوق نه امداد وغوښتو. اوس به درته وي مشرک شوي زر پتو ولګي که نه ټاپار چا سره وي لاړې مشرک شوي. نه، دا عقیده به ساتي چې اصل کې دا امداد ما سره الله وکړو خو د ده په وسیلې وکړو، د ده په لاس او که دا څیز نه منې که نه نو بیا به د قرآن د ډېرو آیاتونو نه انکار کوي. څنګه به انکار کوي؟ دلته الله ووایي چې ایاک نستعین، مونږ خاص تا نه امداد غواړو، او بل ځای کې څه وایي واستعینوا بالصبر والصلاة، په صبر او په مونځ سره امداد غواړي. نو دا مونځ او صبر خدای دی که د خدای نه علاوه دي؟ د خدای نه علاوه دي. یو طرف ته وي خاص به ما نه به امداد غواړي، اول ته وي مونځ نه مو غواړي، صبر نه مو غواړي. بل ځای کې څه وایي؟ بل ځای کې وتعاونوا علی البر والتقوى، یو بل سره امداد په نیکۍ کوئ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یو بل سره امداد په ګناه مه کوئ. یو طرف ته وي خاص ما نه امداد غواړي، اول ته وي یو بل سره امداد کوئ. سلطان ذوالقرنین چې د هغه قسم قرآن مجید کې را روانه ده چې هغه هلته لاړو چې یاجوج او ماجوجو ته دیوال، نو هغوی ورته ووایي موږ به تا له څه پیسې راټولې کړو، دې یو دیوال و خو موږ ته ډېر تنګ او ورته یاره بس ماله چې الله سره کړي دا ډېر دي، وفاعینوني بقوت، تاسو ما سره صرف په قوت سره امداد وکړي. د الله ولیو یا پیغمبرو دوه قوله دي پکې بادشاه. نو اوس به دې سره څه کې هغه آیاتونه د دې خلاف دي. دلته وي خاص ما نه امداد غواړې، معنا در بل چا به نه غواړې، او هلته دغه نور هم ثابتي. عیسی علیه السلام وی من انصاری الی الله، دا هم قرآن کې ذکر دی چې زما مددگار به څوک د الله په دین کې، زما مددگار به څوک د الله پیغمبر د امداد غواړي. دا کم امداد؟ اوس به یا خو د دې آیات نه انکار کوي یا به د هغې نه کوي، که د هغې نه کې هم کافر کېږي او چې د دې نه کې هم کافر کېږي. مونږ الحمدلله د یو نه انکار نه کوو، مونږ دواړه منو. څنګه یې منو؟ داسې یې منو. مونږ وایو
چې د دې مطلب دا دی چې خاص د الله نه به امداد غواړي، یعنی دا عقیده به ساتي چې په مخلوق کې څوک هم تا سره امداد کوي نو دا د الله په قوت کوي. دا څه کوي؟ که ولی د سره کوي او که پیغمبر د سره کوي په الله ورکړی شوي طاقت باندې کوي، او چې د الله تعالی ورکړه پکې نه وي څوک هم نشي کولی. نو تاسو په دې خبره پوهیږئ چې کله تا سره د الله یو ولی یا د الله د یو پیغمبر نه ته امداد غواړي یا د سره وکړو، دا اصل کې د الله امداد، ځکه ستا عقیده دی چې دا الله ته نږدې دی. نو زه الله ته چېرته رسم خو زه دیم د الله یو مخلوق یو بنده دی او زه یم بنده یم، نو زه به دا نږدې ده نه غواړم. حالانکې عقیده دې دی چې قوت الله ورکړی دی، او که ته وایې چې نه بس د الله نه به یې غواړې، نو صحیح ده چې د الله نه به یې غواړې، خو دا سلیمان علیه السلام د الله نه ولې ونه غوښته. دې نورو کې چې دا نبي علیه السلام مو ته وي سفر کې درته مشکل پیښ شي نو داسې ونه وایې چې یا الله ما ته دا را واپس کړي، وینه د الله بندګانو ته آواز وکړه. د الله دغه بندگان نو زمونږ د پخوانو خلکو دا طریقه د لوی ځوان راورسي، نو خلک وایي دا شرک شو، هلکه کافر شوي. هلکه دا د دې خو دا مطلب نی، یعنی لوی ځوان ته الله ته وسیله کوي چې د ده په وسیله یا الله ته زما دا مشکل حل کړي، خو الفاظ بدل نور د چا هم د عقیده ني چې څوک دا ټکي وي ته د هغه نه تپوس وکړه چې ته وایې چې لوی ځوان راورسېږي، ستا مطلب دا دی چې لوی ځان یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د خدای شریک دی؟ نه به وایي نه خدای دې نه کړي، داسې خو زه نه وایم. ته به وایې چې د ده قوت د خدای برابر دی؟ نه هغه وایي الله دې نه کړي، داسې خو زه نه وایم. نو ستا د دې څه مطلب دی؟ هغه وایي د خدای نازولی دی، نو چې زه هغه یاد کړم نو الله به راسره امداد وکړي. نو دا وسیله شوه چې زه هغه یاد کړم الله به راسره امداد وکړي. نو دلته اوس خلک راغلي دي چې هغه مسلمانان یې ټول کافران او مشرکان کړه په دې خبرو، وایي دا شرک دی او دا کفر دی، او سم مسلمانانو سم عقیدې د خلکو برباد کړي. دا دواړه څیزونه قرآن کې شته چې خاص د الله نه به امداد غواړي بل چا نه به نه غواړي، دا هم قرآن کې شته. دا هم شته چې د بل نه به یې غواړي. اوس په دې سره څه کې قرآن عظیم الشان باره کې خو الله فرمایي چې دې کې اختلاف نشته، د یو بل ټکراو خبره پکې نشته، نو دا خو ټکراو راځي. دلته به خامخا د هر یو جدا جدا معنا کې دلته چې وایي خاص د الله نه امداد غواړو، د دې معنا به دی چې ذاتی طور امداد د الله نه ما سوا بل څوک نشي کولی، یا حقیقي امداد چې چا ولا ورکړي نه وي، د چا قوت ورسره ني، د الله نه ما سوا بل څوک نشي کولی، او د الله په ورکړي شوي قوت یې تم کولی شي او زه هم کولی شم. ته د یو بل امداد نه غواړې، نو بیا دې یو ټکي وایي دې ته خیال وکړه، وي نه دا خو تا چې کوم مثالونه وي دا خو په اسبابو کوي خلک امداد. لکه زه تا ته ما سره دا رحیل اوچت کې امداد را سره وکړه، نو زه یم قرآن کې خو الله وایي چې ایاک نستعین، خاص ما نه به امداد غواړي، او زه دته یم ما سره رحیل اوچت کړه، نو هغه وایي نه دا خو په اسبابو امداد دی، یعنی په لاسونو، او الله وایي چې نه د اسبابو نه بغیر امداد د بل چا نه غواړي. نو دا الله کوم ځای ویلي؟ دا خو نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته، دا د اسبابو ټکي، دا د اسبابو د آلاتو ټکي نه قرآن کې شته نه حدیث. الله بس دقسې ویلي چې امداد به صرف ما نه غواړي، د دې به صرف یو معنا کې نو خلاصېږي به، او هغه دا چې حقیقي امداد او ذاتي دا صرف الله کوي. بندګانې چې کوي هغه د الله په ورکړې کوي، که الله ورکړه خو کولی شي، که الله ورنکړه نشي کولی. دا عقیده به ساتي. اولیاء ته انبیاء ته به هم دقه عقیده ساتي چې دی امداد کولی شي د الله په ورکړې شوي قوت طاقت، یعنی دی په دغه امداد کولو کې الله ته محتاج او ضرورتمند، او چې هغه الله ولا طاقت ورنکړي نو بیا نشي کولی. دی کې څه دي؟ دا خو سمه ده خبره ده، او دی به وایي نه خو دا خو د کفر وکړو، دا خو د شرک وکړو. د نبي علیه السلام یو صحابي و مسلمان رضی الله فرمایي وی نبی علیه السلام چاردام کول غسل خانه کې، وی ناڅاپه آواز وکړ چې لبیک 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 نصرت نصرت نصرت، حاضر ما حاضر ما حاضر ما، ستا به امداد وشي، ستا به امداد وشي، ستا به امداد وشي. وی زه ویرېدم چې جبریل علیه السلام راغلی هغه سره لګیا دی. وی چې راووتو نو ما ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام راغلی وحی راوړی، وی چې نه دا د بنو بکر یو قبیله وه، هغې کې کافرو د سره زیاتي وکړو، په دې حمله وکړه، ما سره حالان کې هغې معاهده کړې وه چې ستا په ملګرتیا کې څوک په هغې به حمله نه کوو، خو دا حمله وکړله نو هغه ما ته آواز وکړو، فریاد یې راته وکړو. هغه کوم ځای کې په مکه معظمه کې او نبي علیه السلام مدینه منوره کې، نو ما هغه ته آواز ورکړه چې ستا به امداد وشي، ستا به امداد وشي. نو د دې دلایل ډېر زیات دي، خو مسلمان دا عقیده نه لري چې ګنې ولي د الله شریک دی او
یا پیغمبر د الله شریک دی دا داسې خلک را پیدا شوي چې مسلمانانو باندې دا عقیده په زور مني چې نه ته خدا وې هلکه زه دا نه یم وي نه ته دا وې خبره خو زما ده زه به وضاحت کوم چې زه په کومه عقیده کوم هغه وي نه نه ته هم دا وې نو دا خلک چې دي نو دا لږ وپېژنئ دا هغه خلک دي چې دا سوسني نه دي د نبي علیه السلام صحابي فرمایي عبدالله بن عمر رضی الله نښه ښه د دي بس دا نښه یاد وساتئ وی خوارج چا ته وایي خوارج هغې ته وایي چې د دین نه وتي دا د علي رضی الله او د معاویه د جنګونه چې کېدل هغې کې داسې منځ کې خلک را پیدا شو وی دیم کافر دی او غم کافر دی العیاذ بالله والعیاذ بالله دواړو ته کافر وي او په دواړو یې حمله کړې نو معاویه رضی الله باندې خو ګزار وکړو هغه زخمي شو او بد شو علي رضی الله مبارک شهید کړ بیا نو دې ته خوارج وایي چې دې قتلو که نه دا حضرت علی مبارک چې شهید کړی دا چا چې شهید کړی عبدالرحمن ابن ملجم مرادي نوم یې حالان کې نبی علیه السلام مخکې نه علي رضی الله ته ویلي چې دوه کسان ډېر بدبخته دي یو هغه کس دی چې د صالح علیه السلام اوښې له راپاڅېده او هغه یې قتل کړه اب خپل ځای کې واقع راشي او بل هغه کس دی چې په تا باندې به ګزار وکړي استاد سر به زخمي شي او دا ګیره مبارکه د ده ډېره ګڼه ګیره وه دا به دې دغه شي د وینو رنګ شي وي دا بدترین سړی دا هم هغه کسو دا هغه کسو عبدالرحمن ابن ملجم چې د قرآن تلاوت یې کوو په دې ځای هغه نښه وه توره ټاپه نه دې ځای خفه کېږو به نه کله کله به حقه ووایو دا ښه غټه به کتابونو لیکلي او د قرآن تلاوت یې کوو او هغه یې شهید کړی و حالانکې نبي علیه السلام مخکې نه ویلو چې دا بدترین انسان چې تا به وجني اته دا پته نو عبدالله بن عمر وایي چې خوارج څوک دي نبی علیه السلام د خوارجو باره کې ویلي دي احادیثو کې چې دا هغه خلک دي چې څوک دی راپاسي او دی دا خوارج چې راپاسي او څوک یې مړه کړل څوک یې چې مړه کړل نو دا بهترین شهیدان دي دا کوم چې مړه کړل او که څوک راپاسېدل او دا خوارج یې مړه کړل دا بدترین مقتولان دي دا د دې ډېر بد راغلي بل ځای کې رجال خوارجو کلاب النار دا د جهنم سپي دي خوارج اوس دا څوک دي دا خوارج څوک دي دا زه ته خو نه پېژنو دا مونږ ته نبي علیه السلام صحابي ویلي دي عبدالله بن عمر رحمه فرمایي چې دا هغه خلک دي چې د مشرکانو باره کې کوم آیاتونه راغلي دي هغه راخلي مسلمانانو باندې ورچسپانوي د بوتانو باره کې کوم آیاتونه راغلي هغه مسلمانانو اوس د بوتانو باره کې آیات راغلي هغې نه دي اولیاء مراد کوي د بوتانو باره کې کوم آیاتونه راغلي دي دې ته پیغمبران مراد کوي اوس دې سره به څه کوي نو دا هغه خلک دي چې مخکې نه ورته ښودلي دي د نبي علیه السلام صحابي چې د هغه خلک دي دې وجې نه عقیده به زده کړي عقیده دا ده چې د الله نه ما سوا بل څوک ذاتي طور امداد نشي کولی د الله نه ما سوا بل څوک حقیقي طور امداد نشي کولی بل عقیده دا زده کړه چې د الله په ورکړې شوي قوت او طاقت باندې پیغمبر هم امداد کولی شي ولی هم امداد کولی زما خبرو ته دې فکر دی د الله په ورکړې شوي قوت او طاقت پیغمبر هم امداد کولی شي ولی هم امداد کولی شي دا د قرآن او حدیث نه ثابت دي او که څوک وایي نه دي ثابت نو دا ګز او دا میدان صحیح ده یا مالک ایاک نعبد هم تعالی نعبد مو عبادت کو یا خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین خاص تا نستعین تا نمو امداد غواړو خاص تا نه امداد غواړو د دې دغه معناګانې شوي لفظي معنی دغه شوه او وضاحت دغه شو صدق الله العظیم